داسې ښکاري چې کانګرس او سپینه ماڼۍ د نوي کال تر رخصتیو مخکې د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د جزوي بندیز ختمولو په اړه ناهیلي شوي دي. د دسمبر پر 28مه په دې اړه د کانګرس دواړه ګوندونه ډیموکراټ او ریپبلیکن کومې موافقې ته ونه رسېدل. ابراهیم الآصف د سعودي عرب نوی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې دننه د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر هغو وروسته ده چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پر سر سخت نړیوال غبرګون وښودل شو. د جمعې پر ورځ په استرالیا کې د موسمیاتو څانګې وویل چې دا وخت هلته ریکارډ سخته ګرمي ده. د سیډني ښار یوه اوسیدونکې امانډا فیلزن وایي داسې ګرمي ده چې ته په سمه توګه ساه هم نسې اخیستی. ډېره زیاته ګرمي ده. په یاد ښار کې د زیارت پر ورځ د حرارت درجه 49 ډګري سنټیګریډ وه. او په سربیا کې د ځینو عیسائی مذهبو لخوا د کرسمس تیاری روانې دي. د سربیا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې ارتوډاکس عیسایان خپل اختر کرسمس اکثره د جنوري په 9 مانځي.